رحمان بابا فرمایي وای خدای زړه د رقیب نرم په احسان کړي، ما له یاره یار له ما سره یکسان کړي. هغه درد چې د اشنا د بېلتانه دی، دفع و رفع یې د وصل په درمان کړي. غم د هجر چې تیری تر اوره سخت دی، له دې غمه مې په امن په امان کړي. کاروبار د عاشقۍ چې ډېر مشکل دی، دا مشکل زما په ما باندې آسان کړي. حجاب لرې کړه زما د یار تر میانه، بې حجابه مخ د یار راته عیان کړي. که مطلب د نورو چا نورې مرتبې دي، ما ګدا پاستانه د خپل جانان کړي. که دا نور عالم و بل خواته ګوري، که دا نور عالم و بل خواته ګوري، ما په لوري د دلبرو نګران کړي. زه چې یار لره ورځم په هغې لارې، مهتر هزر مهتر الیاس مې رهبران کړي. تاریکي د مسیحیت را څخه واخلي، د اطاعت په روښنایي مې زړه روښان کړي. چې زما په پریشانۍ زړه ښه کېږي، زړه یې ما غوندې په یار پسې پریشان کړي. چې زما په چمن راشي ګستاخي کړي، د شبنم په څېر عمر یو زمان کړي. چې آزاده د منکر تر سره پریوزي، د فلک په څېر مې توره د زبان کړي. هغه غشی چې د ترکو دغه موضوع دی، هر کلام مې د هغه غشي پیکان کړي. چې کشور د افغانانو معطر شي، د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي. چې هر حرف د نافې هسې خوشبو وي، برکت مې په جزدان په قلمدان کړي. ته چې ما منې کوي د یار له لوري، کاش کې باد د سحر منه په بوستان کړي. نه به ما منې کړي ته له خپله یاره، نه به کوز په ځمکه ستوري د اسمان کړي. الهي د خپل حبیب له برکته، دا ساده اشنا رنګینه د رحمان کړي.